د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته هیله ته جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي لوست در سره لیدلي وي ګران زده کوونکو کولی شئ چې په دې چینل کې در سره ټول درسونه وګورئ کولی شئ په چینل باندې کلیک وکړئ لاړ شئ پلیلستو ته او دا پلیلستونه درته راځي په دري ژبه په پښتو ژبه ټول درسونه موجود دي تاسو کولی شئ ټول درسونه در سره وګورئ او هم کوشش وکړئ دا درسونه کله در رسیږي نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو چې په دې صدقې جاریه کې ټول سره شریک راشو ګران زده کوونکو موږ او تاسو راغلي وو په دې درس کې مخکې درسو کې د اشعار کسرونو په باره کې وغږېدو اشعار عددونه تعریف کړل د هغې ډولونه ټول شیان خلاص کړل نن به له خیر راشو د اشعار عددونو په باره کې چې کوم څلورګوني عملي دي هغه به اجرا کړو لومړی عملیه چې موږ لکه تاسو چې ورسره بلد اوسو په څو عملي کې موږ خلاصه کړې ده چې هغه څلورګوني عملي جمع ده تفریق ده ضرب ده او تقسیم ده صحیح ده دا څلور عملي موږ په اشعار عددونو باندې څنګه اجرا کوو څنګه یې پې عملي کوو موږ دا نن په نظر کې نیسو مخکې د هغې نه چې درس شروع کړو ګران زده کوونکو اول قلم کتابچه کوم څه ولونه چې زه په تخته کې حلوم هغه به تاسو حلوئ ځان سره ځان به پې پوه کوئ بعد د هغې نه کوم کتابونه چې تاسو سره دي هغې سوالونه به کار کوئ انشاءالله دا ویډیو ته ډېره ګټه ورته تمامېږي ګران زده کوونکو راځو لومړی عملیه شروع کوو د اشعار یا د اشعري عددونو جمع یا د جمع عملیه د اشعري عددونو جمع ګران زده کوونکو څه رقم کیږي عین موږ څه رقم چې طبیعي عددونه جمع کول اشعري عددونه هم هماغسې جمع کوو فقط توپیر دا ده ګران زده کوونکو چې دلته باید اشعري علامه د اشعري عدد علامې تر لاندې ولیکل شي او بعد د هغې نه هماغسې عددونه چې څه رقم هلته جمع کول دلته هم جمع کوو کله چې د اشعري عدد علامه یعنې علامې نوبت راشي هغه خپله راښکته کوو لکه څه رقم موږ او تاسو ته یو عدد راکول کېږي درته ویل کېږي چې څلور اشاریه درې یو جمع دوه اشاریه پنځه دوه دا حاصل ماته لاسته راوړي دواړه اشاریه عددونه موږ لیکو څلور اشاریه درې یو لیکو او لاندې د عدد داسې لیکو چې د اشاریه علامه د اشارې لاندې راشي دلته لیکو دوه اشاریه پنځه دوه داسې اوس یې جمع کوو ګران زده کوو عادي لکه تام عددونه غوندې یو جمع دوه درې کېږي درې جمع پنځه اته کېږي اشارې راغله خپل اشارې به راکښته کوئ څلور دوه شپږ نو شپږ اشاریه درې اتیا زموږ چې شو څلور شو دغسې حال صحیح ده یا همداسې موږ ته بل سوال راکول کېږي یو اشاریه دوه جمع درې اشاریه دوه یو جمع یو اشاریه صفر صفر دوه ده دا درې عددونه اشاري عددونه دي او موږ ته ویل کېږي چې تاسو دا درې واړه یو بل سره چې کوئ جمع کوئ موږ تاسو لیکو چې یو اشاریه دوه درې اشاریه یوویشت او یو اشاریه صفر صفر دوه داسې لیکو صحیح ده نو دلته کوم عددونه چې نشته د هغې په ځای کولی شو چې صفر کېږدولی شي موږ په مخکې درس کې ویلې چې بعد د اشاري رقم چې راخلاصېږي بعد د هغې نه چې څومره صفرونه وغواړو ورکولی شو دلته صفر یو لیکو دلته دوه صفر زره دوه صفر لیکو نور عادي جمع کوو صفر 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 دوه دوه کېږي یو صفر 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 یو 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 صفر یو دوه دوه څلور څلور صفر څلور اشارې راغله خپله یې راکښته کوو د اشارې شوه یو درې څلور څلور یو پنځه نو پنځه اشارې څلور دوه زوال ده صحیح ده یا همداسې ګران زده کوونکو بل سوال ده صفر اشاریه دوه جمع صفر اشاریه صفر دوه جمع صفر اشاریه صفر صفر دوه دا درې عددونه دي موږ ته راکول کېږي وایي جمع کوي نو موږ لیکو چې صفر اشاریه دوه دلته هم لیکو صفر اشاریه صفر دوه او دلته هم لیکو صفر اشاریه صفر صفر دوه صحیح ده داسې دوه کوم ځایونه کې چې ګران زده کوونکو عدد نشته هغې په ځای به صفر ولیکو د صفرونه شول اوس به یې جمع کړو دلته دا جمع کې دوه کېږي دا چې جمع کې دوه کېږي دا چې جمع کې دوه کېږي اشارې راغله خپله به یې ولیکي دا جمع کې صفر کېږي داسې کوونکو دا سوالونه به هم حل کړو مثلا بل سوال موږ ته راکول کېږي چې څلور اشاریه دوه و درې جمع درې اشاریه اته څلور دوه داسې دا به حل کوي نو موږ لیکو څلور اشاریه دوه و درې او لاندې ولیکو درې اشاریه اته څلور دوه داسې اوس به عددونه جمع کړو سره درې او دوه پنځه کېږي اووه او څلور چې د ګران زده کوونکي یولس یو یې دلته لیکو یو هماغه جمع غوندې حاصل ورکوو دوه اوس اته لس لس او یو یولس اشارې راغله خپله یې کښته کوو او یو حاصل ورکوو څلور او درې اوه کېږي اووه یو اته نو زموږ سوال اته اشاریه یو یو پنځه دی صحیح شو یا همداسې ګران زده کوونکو موږ ته سوال راکول کېږي چې دولس اشاریه درې جمع شي د یو اشاریه درې دوه یو جمع صفر اشاریه صفر 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 یو سره داسې عدد لرو دا موږ ته حل کړي موږ لیکو چې دولس په خپله دولس اشاریه درې او دا بل عدد باید اشار علامه د اشار لا دلته دې نه شو کړو چې اشار علامه باید د الاشار نوم راشي دلته یو رقم دلته لیکو دا درې دلته دوه دلته یو دلته بل عدد چې دا دلته صفر اشاریه
0 0 0 1 ولیکو. صحیح ده؟ اوس به یې جمع کړو. دلته صفرونه ورکوو ګران زده کوونکو، دلته صفر لیکو. کولی شئ دلته هم صفرونه ولیکئ، خو آخر کې هماغه یو شی دی، هېڅ مشکل نه دی، خو صفرونه ورکړئ. دا عدد جمع کې 1 کېږي، دا عدد جمع کې 1 کېږي، دا 2 شو او دلته 3 او 3 شپږ، دا شپږ شو. اعشاریه راغله خپله لیکو، 2 او 1 3 کېږي او 1 خپله لیکو. دغسې 14.2 1 ځواب شو. صحیح ده؟ داسې لیکل کېږي. بله دلته ګران زده کوونکو شپږ جمع 1.2 0 جمع 0.02 ده. درې عددونه کولی شئ تاسو یو بل سره جمع کړئ. نو موږ لیکو شپږ، دلته اوس اعشاریه خو د دې دلته ده ګران زده کوونکو نه شپږ ده. نو بل عدد د دې لاندې لیکو 1.2 او بل عدد دلته لیکي 0.023. صحیح شو؟ بعد د اعشاریې نه څومره صفرونه چې وغواړئ کولی شئ. نو 0 0 0 ولیکو. اوس به یې جمع کړو، دا چې جمع کوي 3 کېږي، دا چې جمع کوي 3 کېږي، دا جمع کوي 2 کېږي. اعشاریې راغله خپلې ولیکئ او شپږ او 1 اووه کېږي. نو 0.233. دې عملیه کې ګران زده کوونکو د طبیعي عددونو د جمع په څېر باندې خانه خالي سوال نه هم راتلی شي. مثلا که موږ تاسو ته ووایي شي که خانه خالي 0.2 خانه خالي جمع کېږي د 3 خانه خالي 0.50 سره، او دلته موږ تاسو ته ځواب راکوي چې مثلا دا 4 ده، دا 5 لیکو، دا اعشاري ده او دا 9 لیکو. صحیح ده؟ او موږ تاسو ته وایي چې دا خانه خالي نه چې پاس لیکل شوي درته ډکې کړي. موږ تاسو سره رقم کوو، دا ډکوو. نو موږ وایو چې کوم عدد د 3 سره جمع کړو 4 راکړي. نو تاسو ټول وایي چې 1 جمع کوي. نو دلته به 1 ولیکو چې 1 جمع 3 کېږي 4. او یا داسې هم پیدا کولی شي د 4 نه 3 تفریق کړي، منفي کې 4 نه 3 لاړ شي، یو پاتې کېږي، دلته یې ولیکئ. صحیح ده؟ او دلته که دا عدد پیدا کوئ نو دلته هم همداسې کولی شئ چې اول داسې یو عدد پیدا کړئ چې د 2 سره جمع شي 15 درکړي، لکه 3 ده که نه، 2 او 3 15 کېږي. او یا داسې هم کولی شئ چې 2 منفي 2 کړئ، 3 راوځي، دلته یې ولیکئ. دلته هم کوم عدد ده چې 5 سره جمع شي 9 درکړي، موږ وایو 4 ده، 4 او 15 9 کېږي. او دلته 5 او 9 نه چې 15 لاړ شي 4 پاتې کېږي، هغه ځواب موږ ته راکړلی شي. صحیح ده؟ همداسې ورکول. بل سوال لیکلی شي 2 اعشاریه خانه خالي او دلته هم خانه خالي داسې. صحیح ده؟ او دلته لیکلی شي چې خانه خالي 0.321. صحیح شو؟ دلته مثلا دا ولیکئ 15، دا ولیکئ مثلا 1 او دا ولیکئ چې 4 او اعشاریه دلته هم مثلا 15. موږ ته وویل شي چې دا عددونه تاسو موږ ته چک پیدا کړئ. موږ وایو چې کوم عدد دلته ولیکو چې د 1 سره جمع شي 15 راکړي. موږ ورته وایو چې 4 ولیکئ. صحیح ده؟ 4 جمع 1 کېږي 15. کوم عدد ګران زده کوونکو دلته ولیکو چې 1 شي. نو دلته خو داسې عدد نشته چې 2 سره جمع شي 1 شي. نو داسې یو عدد به لیکئ چې هغه 2 رقمي شي، مثلا 11 شي. داسې عدد دلته لیکئ چې د 2 سره جمع شي 11 شي، هغه 9 عدد ګران زده کوونکو. 9 او 2 څو کېږي؟ 11. نو دلته 11 دا ده، یو دلته چې لیکو حاصل لیکو. صحیح ده؟ نو دلته کوم عدد ولیکو ګران زده کوونکو چې د 3 سره جمع شي، د 3 سره جمع شي او موږ ته 4 راکړي. نو موږ وایو چې یو خو د خپله ده، 1 جمع 3 څو شو؟ 4. 4 خو یې راکړي، دلته خو یې چې ولیکو، دلته به 0 ولیکو چې 0 0 1 کېږي او 1 3 څو کېږي؟ 4 کېږي، ځواب 4 شو. او دلته هم ګران زده کوونکو 3 به ولیکو چې 2 او 3 څو کېږي؟ 15 کېږي. عدد موږ ته چې کېږي؟ لاس ته راځي. همداسې ګران زده کوونکو بله خانه خالي په نظر کې نیسو. یو خانه خالي ده، مثلا یو خانه خالي 0.4 خانه خالي او دلته هم 3. او دلته لیکئ چې 2 اعشاریه خانه خالي 15 خانه مثلا دلته هم خانه خالي داسې. او دې نه غټ او مثلا 3 رقمي 4 رقمي عددونه موږ ته راکولی شي. مثلا دلته موږ ته لیکئ چې دا شپږ ده، او دا چې دا مثلا 1 ده، دا چې دا مثلا لیکو 2 ده، اعشاریه ده او دا 15 ده. تاسو دا اعشاري خانې چې دلته کوم شی لیکل شوي دي دا خانه خالي چې کې ډکې کړئ. اول خو تاسو ویډیو دراوی شي چې خپله پسې وګرځئ، دا پوره کړئ او پوه نه شو زه سره پوره کړم. تاسو ګورئ ورته دلته کوم عدد جمع کړو چې شپږ شي، موږ وایو 3 جمع کړه 3 او 3 څو کېږي؟ شپږ. دلته کوم عدد جمع کړو د 5 سره چې 1 شي، 1 نه 11 عدد ده، نو شپږ جمع کړئ، شپږ او 5 کېږي 11. صحیح ده؟ دلته ولیکئ 1 او 1 دلته چې کوي حاصل ولیکئ. نو تاسو اوس 1 4 لرئ 15 کېږي. نو له 5 سره کوم عدد جمع کړم چې 2 شي. هدف یې دا ده چې 2 شي، یعنې کوم عدد ده چې 2 شي یعنې 12 شي. هدف دا ده 15 ده دلته او موږ څو لرو؟ نو دلته موږ باید 2 ولیکو چې 2 15 کېږي 12. یو یې حاصل راځي ګران زده کوونکو. موږ او تاسو د مثلا د 2 سره کوم عدد جمع کړو چې 15 راکړي. یو خو دا یو هم دی نه 3 راځي، 3 سره کوم عدد جمع کړو 15 راشي، دلته به 2 ولیکو. نو چې 1 2 3 کېږي، 3 2 15 کېږي. دغسې کولی شو چې د اشار کسر د جمع عملیه مخته بوځو. هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي. لاړ به شو بل درس. ښه وخت.